سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. زه مینه افغاني. د سپین بولدک جګړه د پاکستان لومړی وزیر د اسلامي امارت د ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ سرحدي نښته بې دلیله ډزې بللې او د سختې غندنې وړ یې بللې دي. شهباز شریف نن دوشنبه د لیندۍ 28 پر ټویټر لیکلي، په چمن کې د افغانستان د پولیسو ځواکونو لخوا د توپونو باران او بې هدفه ډزې وشوې چې له امله یې د یو شمېر پاکستاني اتباعو د شهادت او تر سلو ډېرو نورو د ټپي کېدو سبب شوې. دا د افسوس وړ او د سختې غندنې مستحق دی. هغه دا هم لیکلي چې د افغانستان سرپرست حکومت باید دا تضمین وکړي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. د پاکستان پوځ هم دا جګړه غندلې او په یو بیان کې دا نښته بې هدفه بریدونه بللي دي او د بیا تکرار په صورت کې د بدو پایلو ګواښ کړی. په اعلامیه کې راغلي چې د اسلامي امارت ځواکونو د یکشنبې په ورځ د لیندۍ 20 د چمن په سیمه کې د توپونو او هوانونو په ګډون له درنو وسلو کار واخیسته. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تر دې مخکې ویلي و چې دا نښته او ډزې د چمن په ځینو برخو کې شوي چې په پایله کې 6 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې پاکستاني ورځپاڼې ډان خبر ورکړی چې برید وروسته له هغې پیل شو چې د پاکستان له خاورې یو توغندی وتوغول شو. جلال آباد کې د داعش وسلوالو خلاف عملیات شوي. د طالبانو د استخباراتو ځواکونو د مرکز جلال آباد په 4مه ناحیه کې د داعش ډلې پر یو پټنځي د عملیاتو خبر ورکړی دی. د طالبانو د ولایتي ادارې د اعلامیې له مخې د دغو عملیاتو په پایله کې د داعش ډلې 3 تنه وسلوال وژل شوي. سرچینې زیاتوي چې په عملیاتو کې ملکي وګړو او ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی، خو یوه اندازه وسلې او مهمات ترلاسه شوي دي. داعش ډله معمولا د ورته خبرونو په اړه کوم غبرګون نه څرګندوي. په وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو او هم یې پر ضد د طالبانو د ورته عملیاتو خبرونه دوام لري. طالبانو په ځلونو د یادې ډلې د نابودۍ اعلان کړی، خو وروسته یې د فعالیتونو د دوام خبرونه رسنیز شوي. مالیې وزارت اعلان کړی دی چې د 2014 نه تر 2020 ماډل ګړندی موټر وارداتي ګمرکي تعرفه یې ټیټه کړې ده. مالیې وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د ګمرکونو ریاست د وړاندیز د تعرفې کمیټې د پریکړې او د دغه وزارت د منظورۍ له مخې د موټرونو تعرفه د هغو مشخصاتو ته په کتو په ترتیب سره له 70 څخه تر 40 ته او له 80 څخه 10 او له 40 څخه 20 سلنې ته راټیټه شوې ده. بلاول بوټو وایي د افغان نجونو زده کړو په برخه کې کار روان دی. 448 ورځې وشوې چې طالبانو له 6م ټولګي پورې د افغان نجونو ښوونځي تړلي او لا یې د پرانیستو هیڅ هیله نشته. که څه هم د طالبانو حکومت د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ هم نه وایي، خو د افغانستان د دې لویې ستونزې په اړه اسلام آباد غږېدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري ویلي د افغان نجونو د تعلیم په برخه کې کار روان دی. هغه دا څرګندونه د اسلامي همکاریو سازمان له عمومي منشي سره ګډ خبري کنفرانس کې کړي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت له وړاندویانو او د پوهنې وزارت له چارواکو مو وپوښتل چې بالاخره کله به د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي، خو ځواب یې رانه کړ. پاکستان کې سیاسي ناندرۍ. عمران خان روانه میاشت په بشپړ ډول له اسمبلیو د وتلو ګواښ کړی دی. د پاکستان پخواني لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی چې ګوند به یې د روانې ډسمبر میاشتې تر پایه په بشپړ ډول ایالتي شوراګانې او ملي اسمبلۍ پرېږدي. د نوموړي د دې ګام موخه په اوسني حکومت فشار راوستل بلل شوي، ترڅو ټول ټاکنو یا لنډمهالي حکومت ته غاړه کېږدي. عمران خان پر نواز شریف او آصف علي زرداري د ټاکنو د ځنډولو تور لګوي او په وینا یې دوی نه غواړي په پاکستان کې د اړتیا له مخې د ټاکنو نیټه ژر اعلان شي. عمران خان ویلي روانه ډسمبر میاشت له اسمبلۍ یا شوراګانو څخه تر وتلو وروسته به تر 48 ساعتونو په پاکستان کې چارسنبالي حکومت اعلان شي او یا د هغه پر باور د دې کار لپاره به لږ تر لږه خبرې پیل شي. په پاکستان کې پارلماني نظام د عمران خان د پاکستان له 4 صوبو لږ تر لږه په 2 خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د ډیرو څوکیو په ګټلو خپل حکومت چلوي، خو که هغه له دې ټولو ووځي دا به د پاکستان اوسنی حکومت ته لویه سیاسي تشوي. کابل ښاریان د برېښنا له پرچاو شکایت لري. کابل ښاریان په کابل ښار کې د برېښنا له دوامداره پرچاویو څخه شکایت کوي. دوی وایي هره ورځ له 6 تر 7 ساعتونو برېښنا لري چې د دوی ستونزې نشي هوارولی. بلخوا د کانونو او صنایعو خونه وایي چې د برېښنا پرچاوی د تولیدي کارخونو پر فعالیت منفي اغېز کړی دی.
اخوا د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د برېښنا ستونزې زیاتې شوې دي. دغه شرکت مسؤلین زیاتوي چې هڅه کوي د کابل ښار اوسېدونکو ته له کورنیو سرچینو برېښنا ورسوي. افغانستان خپله 80 سلنه برېښنا له منځنۍ اسیا په تیره بیا ازبکستان، تاجکستان او ایران واردوي. په ایران کې د لاریونونو له پیل راهیسې یوازې په کردستان کې د ایراني ځواکونو له لوري 140 کسان وژل شوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د 14 اونیو په موده کې ایراني پوځیانو د دغه هیواد په کردستان ولایت کې په بېلابېلو سیمو کې 140 لاریون کوونکي وژلي چې له ډلې یې 7 مېرمنې او 15 ماشومان دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د روان کال د ډسمبر له 18 نیټې څخه د ډسمبر تر 11 نیټې پورې په کردستان ولایت کې د ایراني ځواکونو له لوري شاوخوا 8000 لاریون کوونکي ټپیان شوي او 6500 نور نیول شوي دي. د نیول شوو کسانو په ډله کې 148 ماشومان، 170 مېرمنې او 88 نورې محصلینې دي. اوکرایني چارواکو په میلیتوپول ښار کې د ګڼ شمېر روسي پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. اوکرایني چارواکو ادعا کړې چې په جنوبي ښار میلیتوپول کې یې ګډون روسي پوځیان وژلي دي. اوکرایني چارواکو ادعا کړې چې په جنوبي ښار میلیتوپول کې یې ګڼ روسي پوځیان وژلي دي. دا ښار د روسي ځواکونو له خوا اشغال شوی دی. د میلیتوپول په ښار کې 1.5 لک کسان اوسېږي چې وړمه شپه څو سیمې په توغندیو لګېدلې او د اور لمبې تر سهاره پورې روانې وې. په سیمه کې د روسي ځواکونو په شمول خلکو ته د درنې مرګ ژوبلې د رسېدو ادعا شوې ده. د دغه ښار ښاروال ایوان فودوروف ادعا کړې ده چې د ښار په څنډه کې یو لوی کمپلیکس هدف ګرځېدلی او لسګونه روسي عسکر پکې مړه او ټپیان شوي دي. د روسیې لخوا ګمارل شوو چارواکو بیا ویلي یوازې 2 کسان مړه او 10 نور په توغندیو زوبریدونو کې ټپیان شوي دي. نن په تهران کې د کډوالو پر ستونزو 4 اړخیزه غونډه جوړیږي. تمه کیږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ یا UNHCR د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې 4 اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د طالبانو د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 6 میلیونه اوړي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا نور خبرونو خوشحاله شئ. د خدای په امان.